کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبه د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما رفیع الارمان سلامونه، پیرزوینې او تود هرکلی ومنئ. هیله من یم چې تاسو به جوړ روغ، صحتمند، خوشحاله او د صحت په جامو کې ونغړلي وئ. دا دی بیا هم د یوې اونۍ په تېرېدلو سره ستاسو چوپړ کې یم او د نوې خپرونې او نویو مطالبو سره. قدرمنو اوریدونکو، کوچني ګامونه او سترې بریا خپرونه ده چې د میدان وردګو ملي راډیو څخه یې تاسو اورئ. نن مو بیا هم په دې خپرونه کې د خوښ ژوند په تړاو بېلابېل مطالب راخیستي دي. تمه ده چې د تاسو به د پام وړ وګرځي او د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې زورلۍ پرانیزو او لومړی مطلب د خوښ ژوند رازونه دي. راځئ چې د خوښ ژوند راز څه دی او څه ډول یې ترلاسه کولی شو، نو په دې مطلب کې په ګډه اورو. ژوند څه دی؟ ژوند سیند ته ورته دی چې روان وي او شاته نه راګوري. څومره چې ځي بیرته نه راګرځي. دغه راز څومره چې زموږ عمر پخیږي، په هماغه کچه مو د ژوند شپې او ورځې کمیږي. نو راځئ چې خپل ژوند کې ګلونه وکرو، تر څو له ښکلي بوی څخه یې نور ګټې واخلي او راتلونکي نسل ته مو د یادګار په توګه یو څه پرېښي وي. ژوند څه دی؟ ژوند معنا دا چې له هیڅ څخه پیل کول او ډیر څه ته ځان رسول دي. د دې لپاره چې د ژوند آخر ته ځان ورسوو، ښه ده چې په ډیر دقت د حرکت لاسونه په خپلو لاسونو کې ونیسو او په ستونزو کې له ښویېدو څخه مخنیوی وکړو. ژوند د خوښیو او خفګان نومونه یوه ټولګه ده. ګورو چې یوه لحظه یې غم او بله یې خوښي ده او د دوی دواړو ترمنځ فاصله ډیره کمه ده. نو ښه خبره دا ده چې د خوښۍ له دې وړې او کمې فاصلې څخه په اعظمي ډول ګټه پورته کړو. ژوند د خدای پاک له لوري یوه ډالۍ ده. ژوند زموږ لپاره د یوه امانت په څیر دی چې په ساتلو او پیژندلو کې یې باید پوره دقت وکړو. ژوند پیانو ته ورته دی چې سپینې بټنې یې د خوښۍ او تورې یې بیا غمونه دي. د دې لپاره چې تاسو له خپل شعر سره ښکلې نغمه وغږوئ، نو له دواړو ډوله بټنونو څخه به ګټه اخلئ. ژوند یعنې له لوړو او ژورو څخه تېرېدل. په ژوند کې هغه کسان بریالي دي چې له دغو لوړو ژورو څخه ځان ویستلی شي. ژوند هغه رودخانې ته ورته دی چې کله له وچو تېرېږي او کله هم په بې سره او بې پایه اقیانوسونو ورګډېږي. د دې لپاره چې ژوند کې مو بریا او خوښي په برخه وي، د غره په څیر باید کلک او استوار واوسئ. کله ژوند سره وجنګېدو، تل به بریالي یو، او که له دې جنګ نه پر شا شو، بیا وروسته ارمان ګټه نه لري. وایي مرګ له ژوند وپوښتل لامل یې په څه کې دی چې ته خوږ او زه تریخ یم. ژوند وخندل او ویې ویل لامل یې دا دی چې زه یو خیال او ته حقیقت یې. نو څه ډول چې فکر او خیال کوئ، ژوند به مو په هماغه ډول پر مخ ځي. ژوند هغه ګل ته ورته دی چې د اغزیو، شنو پاڼو او ښکلي بوی درلودونکی دی. پام وي چې کله د ګلونو غونچه جوړوئ، شنې پاڼې، اغزي او ښایسته بوی ټول سره ګاونډیان دي. ژوند هغه لوی او سپین کاغذ ته ورته دی چې د نقاشۍ لپاره تیار شوی. په دې سپین کاغذ چې څه لیکې، لیکلی شي. کولی شي خوښۍ او خوشحالۍ راسامي کړي او یا هم ستونزې او کړاوونه. پرېکړه به ستا له عظمته ډک وجود او ذهن کوي. کولی شي له دې ازادۍ څخه داسې ګټه واخلي چې ژوند درته په جنت بدل کړي او یا هم خدای مکړه په دوزخ. مه هېروئ چې که موږ په ژوند کې موخه ولرو او له مهالویش سره سم ژوند وکړو، لرې به نه وي چې په ډېره اسانۍ سره له هغو ستونزو ځان خلاص کړو چې په ژوند کې ورسره مخ کیږو. دا هم مه هېروئ چې زموږ ژوند په اوس پورې تړلی. په نن کې ژوند وکړئ او ژوند یو غنیمت وګڼئ. څه چې په ژوند کې ډیر اړین او مهم دي، هغه زموږ او ستاسو لیدلوری دی.
څه ډول چې فکر کوئ ژوند به مو په هماغه ډول مخې ته ځي. نو ښه ده چې تل مثبت فکر وکړو او ژوند ته په ښه سترګه وګورو. ژوند یعنې په کوتل باندې ختل، نه راکوزېدل. هغه کسان چې راکوزیږي په دې معنا چې په ژوند کې یې ماتې خوړلې ده، او هغه کسان چې پر دې پیچومې خیږي ژوند به یې متحرک او له خوندونو ډک وي. ژوند له مرګ نه بېلېدونکی شی دی. څو چې ژوند نه وي مرګ نشته، او که مرګ نه وای ژوند به نه و. په اسمان کې له وړې تر لویې سیارې ټولې یو وخت رالوېدونکي، ماتېدونکي او له منځه تلونکي دي. راځئ داسې ژوند وکړو چې هیڅ کله مړه نه شو. هڅه به مو دا وي داسې ژوند وکړو چې آن مرګ ونه شي کولی غافله مو کړي. او دا هغه وخت ممکنه ده چې د شپې په وروستۍ برخه کې د تېرې ورځې په اړه له ځانه حساب وغواړو. تل باید د الهي امورو په چوکاټ کې ژوند وکړو او له ځان داسې څه په میراث پرېږدو چې له کبله مو یې تل نوم ژوندی وي. ژوند د فوټبال لوبې ته ورته دی چې هیڅ کله هم د وړاندوینې وړ نه ده، نو ځکه یې خوند هم په همدې کې دی. د غم او ښادي، د ښکلا او بدرنګۍ، د شپې او ورځې، او بالاخره د مرګ او ژوند ترمنځ فاصله دومره کمه ده اصلا د اندازې وړ نه ده. تل باید د حقیقت په لټه کې واوسئ. په ژوند کې د بریالیتوب لپاره باید انسان په خپل ځان کې نیکمرغي ولټوي. پر الله باندې قوي ایمان، د هغه پر پریکړو رضا او صبر، او د ضمیر پاکي او لوړ اخلاق غوره کول د نیکمرغۍ ته د رسیدو اصلي عوامل او شرطونه دي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو خو د خوښ ژوند ځینې رازونه واورېدل. راځئ د خپرونې په دې برخه کې دا عنوان لولو چې په نن کې ژوند وکړئ. په خپل ذهن کې دغه تصویر مجسم کړئ. د لمر وړانګې اسمان ته ځانګړې ښکلا ورکوي او رڼا یې تر کړکیو زما کوټې ته راننوځي او یوه ځانګړې فضا جوړوي. الوتونکي له خپلو ځالو راوځي او په خپلو خوږو نغمو زموږ د کور ټولې شاوخوا ته یوه ځانګړې ښکلا پیدا کوي چې د دې ښکلو اوازونو په اورېدو سره د انسان زړه له خوښیو پرواز کولو ته مجبوریږي. زه هم د طبیعت په شان له پوره انرژۍ سره د نن ورځې هرکلي ته تیاری نیسم. څومره وخت لرم او کوم کارونه باید ترسره کړم؟ کله چې ورځ پیلیږي ستا لپاره یو ځل بیا د ژوند کولو چانس درکول کیږي تر څو خپل ژوند له سره جوړ کړي. کله چې شپه راځي دغه چانس دې له لاسه وځي. نن یوازې د ځمکې د کرې پر سر د انسان د ژوند کولو وخت دی. همدا نن هغه ورځ ده چې پرون یې په تمه وې او دا اندېښنه در سره وه چې سبا به څه کیږي، او همدا نن دی چې سبا به یې په یاد راولې او ارمان به یې کوې. همدا نن ستا لپاره تیر او راتلونکی دی. اوس ستا خوښه چې څه ورسره کوې او څه ډول ګټه ترې پورته کوې. تیر وخت دی چې څه ډول تیر شوی همداسې یې ومنه او په اړه یې فکر مه کوه. هڅه وکړه چې نن دې ښه وي او څه ډول دې چې زړه وي داسې تنظیم کړه او ځان په دې برخه کې مسؤل وګڼه. هر سهار چې له خوبه پورته کیږي ستاسو پر مخ یوه نوې ورځ پرانیستل کیږي. کیدای شي دا ورځ بله رانه شي. ته نن څومره خوښۍ، مثبتې انګیزې او نوي فکرونه لرې او تجربه کوې. موږ انسانان ټول وخت د سبا لپاره په تمه تیروو، خو کله چې سهار شي ګورو چې بیا همدا نن دی او د سبا هیڅ څرک نشته. دا چې هر سهار پر موږ لمر راخیږي باید د خدای پاک شکر ادا کړو، د دې لپاره چې خدای پاک یو ځل بیا د ساه اخیستلو توان راکړ او له دغه فرصت څخه په ګټې اخیستو مو خپلو موخو ته د رسیدو لپاره هڅه وکړو. په خپلو کارونو کې پوره هڅه وکړه تر څو په ژوند کې مینه تجربه کړې او په مینه ژوند تیر کړې. نو خپله ټوله هڅه وکړه چې په نن کې ژوند وکړې. همدا نن، همدا اوس او په همدې لحظه کې مسکی شه. زړه دې له خوښیو او خوشحالیو ډک کړه. همدا اوس دې په زړه کې همیشنۍ مینې ته ځای ورکړه. ملګري او دوستان دې په غېږه کې ونیسه او له خپلو ټولو ښېګڼو کار واخله تر څو همدا نن خوښ واوسې او همدا نن دې د ژوند تر ټولو ښه ورځ حساب شي. همدا اوس چې ته پکې ژوند کوې
دا شیبه داسې یوه شیبه ده چې تل پاتې ده او هیڅکله به دې هم له یاده ونه وځي. اجازه مه ورکوه چې هیڅ راز ستونزه او تشویش دې وخت ضایع کړي، ځکه همدا نن ستا هغه سبا دی چې پرون ورته په تمه وې. کرونین وایي تشویش هیڅکله د سبا غم او ستونزه له منځه نه وړي، بلکې له نن څخه دې غورځوي. په ژوند کې ستا هغه شیبې چې ستا په راتلونکي ژوند اثر پرې باسي همدا نن دی. په هیڅ قیمت سره دغه وخت له لاسه مه ورکوه. څومره توان چې لرې له همدې نن څخه ګټه پورته کړه او له ژوند نه خوند واخله. دغه مطلب هره ورځ ولوله او دا هم مه هېروه چې د نړۍ لویه برخه ستا په ذهن کې ده. که دې دا خبره درکړه پوه شه چې نړۍ به تر پښو لاندې کړي. له ژونده خوند واخلئ. مینه د خدای مینه بیلې بیلې جامې واغوندي، چاته مشوقه شي، چاته پلار، چاته د مور غوندې. کاروان. ژوند د خدای پاک یوه په زړه پورې ډالۍ ده. ژوند هغه خاوره ده چې سره ګلونه پکې راټوکېږي. د ښه ژوند لپاره بیا مینه تر ټولو اړینه ده، ځکه همدا مینه ده چې وسیله یې ژوند په اسانۍ سره پر مخ تلای شي. مینه په خپل ذات کې ډېره ارزښتناکه ده، مقصد او موخه نه لري، خو اغیز یې دومره زیاتی چې په سړي یوه ځانګړې خوښي راولي. دغه څه د مینې مقصد او موخه نه دي، ځکه مینه سوداګري نه ده چې ګټه او تاوان دې پکې مطرح وي. مینه خپل لیونتوب لري. په ورځني ژوند کې چې کله کوم کار ترسره کوو هرومرو یوه موخه ورته لرو. د کولو لپاره یې ځانګړي دلایل هم وړاندې کولی شو. د بیلګې په ډول کار کوو چې پیسې وګټو، کور اخلو چې اړتیا ورته لرو، څو ژوند پکې وکړو، ځکه بې له سرپناه ژوند کول شوني نه دي. خو په مینه کې دا هر څه توپیر کوي. مینه او له چا سره مینه کول له هیڅ شي سره د توجیه وړ نه دي. خو یوازې څه چې ویلی شو هغه دا دي، نه پوهیږم. یوازې دومره پوهیږم چې مینه کول هغه تجربه ده چې په وسیله یې کولی شو د خپلې باطني ښکلا فضا لمس کړو او بس. خو دا هم د مینې موخه نه ده. داخلي فضا کوم مادي ارزښت نه لري. په عین حال کې دغه فضا هغه سره ګل ته ورته ده چې شبنم یې پر پاڼو لکه مرجان غوندې ښکاري. د سهار نسیم او د لمر وړانګې دغه ګل په ګډا راولي. مینه د ژوند ګډا ده. چا چې مینه نه ده کړې دوی له دې ګډا څخه بې برخې پاتې شوي او د سره ګل د روزلو چانس یې له لاسه ورکړی. همدا لامل دی چې له مادي نظره او یا هم د یوه ریاضي پوه، اقتصاد پوه او د یوه سیاستوال له نظره مینه هسې یو لیونتوب دی. خو هغه چا چې مینه کړې او مینه یې پېژندلې ده عقل یوازې په مینه کې ورته ښکاري. بې مینې کس کیدای شي شتمن وي، خو هیڅکله هم د سالم عقل خاوند نه دی، ځکه د باطني ارزښتونو په اړه په څه نه پوهیږي. مینه ناک انسانان د روان درمانۍ ته اړتیا نه لري، ځکه خپله مینه په ژوند کې د روان درمانۍ قوي وسیله ده. هغه چا چې مینه کړې وي ژوند یې لکه د ګډېدونکي شاپرک په څیر وي. مینې د هغه په وجود کې رسوخ کړی وي، وجود یې په سرلنی شبنم پوښلی وي او ژوند کې یې ورځ تر بلې د ګلونو غوټۍ په غوړېدو وي. دا دی بیا هم په مینه کې پاتې کیږو. مینه په ژوند کې د بدلون سبب کیږي. څوک چې مینه نشي کولای کیدای شي هوښیار هم نه وي، باوقاره هم نه وي، ښکلی هم نه وي او بالاخره د دې کس ژوند بې معنا دی. له ژوند سره مینه وکړئ، ځکه ژوند د بدلون وړ دی او هره شیبه د بدلېدو په حال کې دی. کله چې یو ځای ته ځي یو ډول کس یې، خو کله چې له هغه ځایه ګرځې بل ډول کس کیږي. خو کیدای شي چې په ظاهر کې هماغه لومړنی کس وي. همدا اوس چې ته د دې لیکنې په اورېدلو بوخت یې یوازې 4 یا 5 دقیقې به تېرې شوي وي، خو ستا په ژوند کې به ډېر بدلون راغلی وي. هراکلیتوس یوناني فیلسوف وایي ژوند لکه د سیند په څېر دی چې پرې ورګډ شوې، کله چې هر قدم پورته کوې دویم ځلې په هغه اوبو پښه نه شي ایښودلی، ځکه هغه اوبه بیرته شاته نه راګرځي. هغه کسان چې د ژوند کولو چل یې زده کړی، هغه کسان چې په ژوند کې له بدلون سره آشنا شوي، له دې ژوند سره چې د صابون قف ته ورته دی مینه کوي. ځکه همدا د صابون پر قف چې کله د لمر وړانګې راخورې شي رنګین کمان جوړوي.
همدا لامل دی چې دغه ډول کسان د ژوند په اصل خوند پوه شوي او له ژوند نه خوند اخلي. ژوند هغه لوی او سپین کاغذ ته ورته دی چې د نقاشۍ لپاره تیار شوی وي. په دې سپین کاغذ چې څه لیکلای شي، کولی شي خوښۍ او خوشحالۍ راسامي کړي او یا هم ستونزې او کړاوونه. پرېکړه به ستا له عظمته ډک وجود او ذهن کوي. کولی شي له دې ازادۍ څخه داسې ګټه واخلي چې ژوند درته په جنت بدل کړي او یا هم خدای مه کړه په دوزخ. مه هېروئ چې که موږ په ژوند کې موخه ولرو او له مهالویش سره سم ژوند وکړو، لرې به نه وي چې په ډېرې اسانۍ له هغو ستونزو ځان خلاص کړو چې په ژوند کې ورسره مخ کیږو. دا هم مه هېروئ چې زموږ ژوند په اوس پورې تړلی. په نن کې ژوند وکړئ او ژوند یو غنیمت وګڼئ. څه چې په ژوند کې ډېر اړین دي او مهم دي هغه زموږ او ستاسو لیدلوری دی. څنګه چې فکر کوئ ژوند به مو په هماغه ډول مخ ته ځي. نو ښه ده چې تل مثبت فکر وکړو او ژوند ته په ښه سترګه وګورو. ژوند یعنې په کوتل ختل نه راکوزېدل. هغه کسان چې راکوزېږي په دې معنا چې په ژوند کې یې ماتې خوړلې ده، او هغه کسان چې په دې پیچومي خیږي ژوند به یې متحرک او له خوندونو ډک وي. ډېرو قدرمنو اورېدونکو، مننه چې د میدان وردګو ملي راډیو ته غوږ یاست او کوچني ګامونه سترې بریا خپرونه اورئ. راځئ چې د ژوند 11 لویې شتمنۍ در وښیو. د ژوند 11 لویې شتمنۍ. تل به یې ویل هر کله چې د ویرې یعنې ډار خبره اورم، د هغه ملګري کیسه مې را په یاد شي چې څه موده وړاندې یې راته کړې وه. تره مې د ترکاڼۍ دوکان درلود. کیسه به یې کوله چې یوه ورځ په کار بوخت وم، ناڅاپه مې د ماشومانو شور تر غوږ شو. که ګورم چې 2 ماشومان پر دوکان راننوتل. سلام یې راکړ او په ډېر احترام څنګ په څنګ سره ودرېدل. ترې مې وپوښتل څه غواړئ؟ دوی بې له دې چې ویره او عاجزي احساس کړي ویې ویل. مور مې ویل چې له دوکاندار نه 10 افغانۍ راوړئ. په غوسه مې ورته ویل ځئ ولاړ شئ، دا خو څه خیریه بنسټ نه دی، او بیرته مې خپل کار پیل کړ. له 2 دقیقې وروسته مې چې کله سر پورته کړ ګورم چې ورور او خور هماغسې په خپلو ځایونو کلک ولاړ دي. ورته ومې ویل لکه چې تاسو په خبره پوه نه شوئ، درته مې وویل چې له دغه ځایه ولاړ شئ. څپېړه مې ورسره پورته کړه. ومې ویل ته صبر چې اوس مو مخونه درته شنه واړوم. خو دوی بیا هم هماغسې پر خپل ځای ولاړ وو او رغبرګه یې کړه. له موږ نه مو مور 10 افغانۍ غوښتې دي. د دې خبرې په اورېدو سره مې لاس جیب ته کړ او 10 افغانۍ مې ورکړې. ماشومان په خوشحالۍ له دوکانه ووتل او زه په چورت کې ډوب شوم چې څومره په اسانۍ دغو وړو ماشومانو تسلیم کړم. اصل خبره دا ده چې شجاعت له ډار پرته کیږي. نو کولی شو چې د فقر پر وخت هم خپل شجاعت او میړانه له لاسه ورنه کړو. تل باید په دې هڅه کې وو چې فقر مو د دې سبب نشي هغه چې نه یې غواړو پر موږ باندې وتپل شي. د فقر او ثروت ترمنځ توپیر د پیسو او نورو مادیاتو په درلودلو کې نه دی. په ژوند کې 11 سترې شتمنۍ شته چې یوه له هغوی مادي او معنوي شتمنۍ دي او پاتې نورې یې د انسان له ذهني قوې سره اړیکه لري. د دې لپاره چې فقر مو په ثروت بدل کړی وي، لاندې 11 شتمنۍ په ترتیب سره درته خلاصه کوو. لومړی، د ذهني لیدلوري شتمني. د ذهني لیدلوري شتمني درلودل د ژوند د 11 لویو شتمنیو د نوملړ په سر کې ځای لري، ځکه ټولې مالي شتمنۍ یو ذهني حالت دی او له ذهنه پیلېږي، او دا هغه څه دي چې کولی شي انسان پرې پوره کنټرول ولري. د انسان ذهن او لیدلوری د جذب د قدرت جوړونکی دی چې ټولې هیلې، غوښتنې، شکونه، ویرې او باورونه خپل لوري ته جذبوي. دویم، د ایمان او عقیدې شتمني. ایمان او عقیده د انسان د ذهن هغه حاصلخیزه ځمکه ده چې په هغې کې د انسان ټولې شتمنۍ وده کوي. ایمان او عقیده په انسان کې لوی اخلاق او ذهین فکر رامنځته کوي. د مهمو او اړینو کارونو د ترسره کولو لامل ګرځي. ایمان یوه حیاتي قوه ده چې هیڅ ډول محدودیت نه لري. دریم، په انساني اړیکو کې د انډول ساتلو شتمني. د یوه کس تر ټولو لومړی دنده دا ده چې په خپل وجود کې د ټولو قوو ترمنځ انډول وساتي. په ډار باندې غلبه، د ذهن او لیدلوري په خپل کنټرول کې ساتل،
په ژوند کې تر ټولو لومړی موخه ده. په انساني اړیکو کې انډول ساتل په انسان کې راسخه عقیده قوي کوي، بریا او موقف ته یې رسوي. که ذهني آرامي او مثبته روحیه ولرئ، نو له نورو سره به په دې برخه د اړیکو پیاوړي کولو په برخه کې کومه ستونزه ونه لرئ. څلورم، له ډار څخه د خلاصون شتمني. په نړۍ کې به داسې څوک پیدا نشي چې د ډار اسیر وي او وکولای شي په ژوند کې آزاد او شتمن پاتې شي. ډار د بدبختۍ پیغام راوړونکی دی. نو مخکې له دې چې له ډار څخه د خلاصون په برخه کې خپل ځان ته نمرې ورکړئ، ځان ډاډه کړئ چې لومړی خپل ځان په پوره دقت سره له ډاره خلاص کړئ او بیا دغه چاره ترسره کړئ. ځکه که ستاسو په زړه کې ډار ننوتی وي، څنګه به وکولای شئ د ځان په اړه پریکړه وکړئ. پنځم، په راتلونکي کې د بریا ترلاسه کولو د تمې شتمني. دا چې موږ یوه ورځ د بلې په تمه تیروو، دا خپله یوه شتمني ده. که چیرې موږ د سبا لپاره تمه ونه لرو، نو لرې نه ده چې ډېر ژر به مو په وجود کې ډار ځای ونیسي او راباندې حاکم بشي. په اصل کې تر ټولو غریب او فقیر هغه څوک دی چې له راتلونکي څخه مایوسه وي او تمه ورته ونه لري. ښه ده چې په خپل ذهن کې د ځان لپاره یوه روښانه راتلونکي ترسیم کړو او په عملي بڼه باندې یې د بدلولو لپاره چټک ګامونه واخلو. ډېرو قدرمنو اورېدونکو، ورو ورو د خپرونې پای ته راورسېدو. د ژوند 11 شتمنۍ وې چې 5 شمېرې مې ولوستلې او پاتې نورې یې په نورو خپرونو کې لولو. دا چې د خپرونې زولۍ تنګه ده او په دې خپرونه کې نور نشو پاتې کېدلی، نو د دې مطلب د ژوند د 11 شتمنیو پاتې برخه په نورو خپرونو کې له تاسو سره شریکوو. هیله من یو چې دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او تر دې ځایه راسره ستړي شوي نه وئ. قدرمنو اورېدونکو، تر بلې خپرونې مو زه رفیع الارمان لوی رب ته امانت سپارم. هر چېرته چې یاست خوښ خوشحاله اوسیږئ، په ځان او کورنۍ مو پام کوئ. خدای مو مل شه.